دوستانو سلامونه. تاسو که د یوټیوب چینل لرئ ترڅنګ یې هماغه ویډیوګانې په فیسبوک پیج باندې هم کوئ یا فیسبوک پاڼه باندې، نو تاسو لپاره دغه نننی کوم آپشن چې دی نن چې کوم تاسو ته معلومات د کوم څه په اړه درکوم هغه تاسو لپاره ډیر مهم دی. نو تاسو به لومړی هر براوزر چې دلته فعلا کروم براوزر خلاصوم، نو دلته به تاسو په سرچ بار کې فیسبوک ولیکئ. فیسبوک چې مو ولیکه هغه نه وروسته به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ یا فیسبوک آی ډي کې خلاص کړئ. هغه آی ډي چې کوم کې تاسو فیسبوک پاڼه هم لرئ، هغه فیسبوک پاڼه کې یو ویډیو ته تاسو تھمبنیل لګوئ. نو کله چې مو فیسبوک اکاونټ یا آی ډي لاګین کړه، هغه نه وروسته به تاسو پکې صفحه خلاصه کړئ. دغه ځای نه تاسو کولی شئ چې صفحې تاسو که په فیسبوک آی ډي کې مو فیسبوک پاڼه جوړ کړئ، نو تاسو دلته پیدا کولی شئ په دې سر کې. نو زه فعلا په همدې هغه باندې صفحې باندې کلیک کوم، ګورئ دلته ایم اف صافي ټیک. نو دلته به زه تاسو ته یو څو سیمپل یې وښیم. دلته تاسو لیدلی شئ په دغه ویډیو د واتساپ نوی اپډیټ په دې باندې تھمبنیل نه دی لګېدلی، خو چې لاندې راځو دغه دومره ویډیو د فیسبوک سټوریانې چیرته وموندو، دا دلته تاسو لیدلی شئ چې دا تھمبنیل پې لګېدلی دی، یعنې دا انځور مې پې لګولی. نو که غواړئ تاسو چې تھمبنیل پې ولګوئ یا انځور پې ولګوئ، هغه لپاره به تاسو په دغه درې ټکو باندې کلیک وکړئ. هره ویډیو ته چې تھمبنیل لګوئ، هغه نه وروسته به په ایډیټ پوسټ باندې چې مو کلیک وکړه، بیا به دلته ویډیو آپشنز باندې چې مو کړه، هغه نه وروسته دغه چینج تھمبنیل او بیا به اپلوډ ایمیج نه، بیا هغه نه وروسته بیا یو ځل اپلوډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. نو دلته چې هر انځور یا تھمبنیل تاسو غوښته چې په ویډیو ولګوئ، زه غواړم فعلا دغه دوم هغه چې دی دا پرې ولګوم. کلیک چې مې پرې وکړه، دلته به اتومات راشي. هغه نه وروسته به په سیو باندې کلیک وکړم. سیو باندې چې مې کلیک وکړه، سیوینګ دلته لیکلی دي چې فعلا ثبتېږي. نو دلته تاسو لیدلی شئ د انځور په ویډیو باندې لګېدلی دی. نو یو ځل به بیا هم زه په سیو باندې کلیک وکړم. سیو باندې چې مې کلیک وکړه، نو هغه نه وروسته په دغه کلوز بټن باندې کلیک چې مې وکړه، لږ به منتظر پاتې شو. نو سیوینګ یې لیکلی دی. نو تاسو دلته لیدلی شئ، ګورئ چې د ویډیو د پاسه تھمبنیل یا انځور ولګېده. نو متاسفانه د ویډیو ته چې تھمبنیل لګئ په فیسبوک کې، تاسو نه د فیسبوک برنامې نه لګولی شئ او نه هم میټا بزنس سوټ. نو یوازې تاسو فعلا دپاره د کروم براوزر له لارې کولی شئ، یا هر براوزر چې وي تاسو پکې لومړی به آی ډي لاګین کوئ، هغه نه وروسته به صفحې ته ځئ او بیا به پرې تھمبنیل لګوئ.